د خپل مسلمانانو ورونو ته یو درخواست کوم دا ورځ دی مو شو چې د پښتون بونیری په نوم باندې یو آی ډي جوړه شوې ده او د هغې نه داسې ګستاخانه الفاظ شیر شوي دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په باره کې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په باره کې او د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په باره کې نو زمارونو دا قسمه آی ډي په سوشل میډیا باندې ډېرې زیاتې موجود دي او دا زمونږ خلکو ګناه ده چې دا مونږ تاسو پروموټ کو چې مونږ ته داسې یو کمنټس یا داسې یو آی ډي مخې ته راشي نو هغه مونږ دومره زیاته پروموټ کو چې هغه په سوشل میډیا باندې پاپولر شي او هغه ته دومره ریچ ملو شي او دومره په مخ کې لاړه شي نو دا زمونږ استادو د غلطۍ د وجه نه ګوره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې کفارو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کړې ده او اشعار ویلي دي خو د هغې مونږ مسلمانانو ته پته نشته هغه مونږ ته را رسېدلي نه دي ځکه چې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین به هغه نه شیر کول او نه به یادول او نه به چاته د هغې په باره کې خبره کوله مونږ او تاسو هغه دومره شیر کو یو بل سره چې هغه په سوشل میډیا باندې وایرل شي بیا زمونږ بعض مسلمانان وروڼه وایي څوک وایي چې یاره که چا د ده د آی ډي بلاک کړه نو پلان زه به دومره انعام ورکوم او چا چې دی نو په خپلو ګروپونو کې شیر کړه چې دا آی ډي راپورټ کې نو دا راپورټ او د دې آی ډي بلاک کول دا د دې حل نه دی زه به تاسو ته یو مثال درکم پرس کې په کوی کې سپی پرېوته نو که د هغې نه ته بوکې راوباسې او هغه سپی په دې کوی کې دننه پروتي نو آیا دا کوی به صفا شي دا کوی هر کله نه صفا کیږي ځکه چې په هغې کې هغه سپی دننه پروت دی اصل کې دا سپی چې کوم دی دا روښکل غواړي دا لرې کول غواړي دا سپی چې لرې شو دی راوباسلی شو بیا چې د هغې نه بوکې راوباسلی شي د هغې صفایي وشي دا کوی به الله صفا شي نو زمونږ ملګري چې کوم دي هغه په دې غلط فهمۍ کې دي څوک وایي که چا دا آی ډي چا ختمه کړه یا دا چا هیک کړه یا دا رپورټ کې په خپلو ګروپونو کې شیر کړي نو هغه به بل آی ډي جوړه کړي بل پیج به جوړ کړي په یو جیمیل باندې څومره پیجونه جوړیږي او د دې په باره کې تاسو سره چې کومه اهمه خبره شیر کوم نو په هغې کې که تاسو مونږ سره مرسته وکړئ او تاسو دا ویډیو مخکې شیر کړئ او دا حکومت وخت ته ورسي او د دې مخنیوي هغه کولی شي ګوره کله چې دا سوشل میډیا جوړه شوه نو دوه ملکونه داسې وو چې د دې مخنیوي وکړه یو ړومبنۍ چینا وه او دویم چې و نو هغه روس و چې د دې سوشل میډیا په خپل ملک کې هغې مخنیوي وکړه په چینا کې چې د چینا چې کوم دین دی د هغې خلاف معمولي غوندې یو پوسټ شیر کیږي یا د چینا د حکومت خلاف یا د چینا د ملک خلاف داسې قسمه پوسټ څوک جوړ کی یا شیر کوي حتی که هغه په واتس اپ ولینی د هغې هغې سره مخنیوي شته دی او هغې تقریبا د 7 لاک یو پورس یې جوړ کړی دی د سوشل میډیا دپاره لومبې هغې ته ځي چې داسې قسمه د هغې ملک پسې چا خبره وکړه یا د هغې دین پسې نو په ټوله دنیا کې هغه غټ ریس کولی شي او د ټولې دنیا نه هغه روښکي شي او معلومولی شي نو پاکستان چې دی په رمضان المبارک کې دا ټیکنالوژي چینا سره خبره کړې ده چې دا ټیکنالوژي چې کومه ده د فایر وال په نوم باندې دا ټیکنالوژي ده نو دا ټیکنالوژي چینا ورته ووایي چې دا موږ تاسو له درکوو او تاسو به خپله سوشل میډیا بیا کنټرول کولی شئ زموږ حکومت چې زموږ وزیر اعظم صاحب چې دی هغه نن سبا تللی دی هغه د چین په دوره باندې دی او هلته که تاسو لیدلي په دې خبرونو کې نو هغه هوای کمپنۍ سره یو معاهده وکړه دا بل څه معاهده نه ده دا صرف دک فایروال معاهده وکړه فایروال معاهده دا ده چې زموږ د ملک خلاف یا د حکومت خلاف یا زموږ د ایجنسو خلاف د دې خلاف څوک په سوشل میډیا باندې تقریر کوي یا څوک پوسټ کوي نو هغې ته به پته لګي هغه کس به هغې ټریس کوي او هغه ته به رسي هغه به د هلته نه ګرفتار کوي نو که زمونږ د حکومت نه دا پرزور اپیل دی که تاسو چېرې مونږ سره مرسته وکړه او دا ویډیو هغې ته ورسوله چې کله داسې حکومت د خپل ملک دپاره د خپل ځان دپاره د خپل اسټیبلیشمنټ دپاره او د خپلو ایجنسو دپاره داسې کولی شي نو ولې دا د ناموس رسالت صلی الله علیه وسلم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حفاظت دپاره نشي کولی چې دا پکې ورواچي چې څوک زمونږ د دین خلاف زمونږ د صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین خلاف د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف داسې قسمه الفاظ استعمالی یا داسې قسمه هغه پوسټ کوي چې هغه دی ټریس کوي او باقاعده په هغه سړي پسې رسي او هغه گرفتار کوي او زه خو وایم دا مطالبه پکار د ټولو مسلمانانو له چې باقاعده په عدالت کې د هغه کیس لا یو چلیږي او هغه ته لا یو سزا ورول کیږي
او دا ټیکنالوژي چې کومه ده د فایروال ټیکنالوژي د دې استعمال کتا اوس ته پته دا غوړې په رمضان المبارک کې په پاکستان کې صرف ازماول چې دا کار کوي کنه کوي نو دا غوړې ازماو کړي د په رمضان کې تاسو ته پته رسومره د سیاسي خلک چې دي حتی چې دا کم ریټایر ججو داغه د کور والا او داغه د والدې غالبا او د داسې زنانو د داسې قسم خلکو اډیوګانې ویډیوګانې دا د دې واتس اپ ناغستی شوی دا صرف د دک فایروال دا ټیکنالوژي په وجه باندې چې دا غي د وجه ندی دا ویډیوګانې اډیوګانې چې کوم دي دا دی راغستی دا په رمضان کې په پاکستان کې استعمال شوی او اوس هوای سره دا معاهده شو دا ټیکنالوژي چې دا مستقل په پاکستان کې استعماليږي نو د حکومت نظام پر زور دا اپیل لې چې د ټیکنالوژي کې دا سيزونه هم شامل کی چې څوک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کوي څوک په اسلام پسې خبرې کوي څوک په صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین پسې خبرې کوي څوک په دین پسې کنځلې کوي څوک په اذان پسې کنځلې کوي د دین په اړې شوبې پسې خبرې کوي یا کنځلې کوي چې هغه مخ سره ټریس کوي او هغه مخ سره د ګنټو په حساب کې گرفتار کیږي او داغه په عدالتونو کې کیس چلیږي نو که تاسو موږ سره په دې باندې متفق یې دا ویډیو چې دا حکومت ته ورسوي چې په دې باندې کار شروع شي او دا زر تر داسې قسم خلکو مخنیوي وشي